عبدالوهاب ډریور او عملي کړی دی. صدا خان ته ماشین یو دلی ضربه شو، لتیوالې څومره غم پې غلبه شو، چارچاپېره تې شرغه شو واغستو او د چا واغستو زړو زخمونو پټ په تېښته منډه والي په خوړګۍ کې کپړې ټولې وې ناولې په ګنګۍ کې چې په منډه کې لمبر وډهول دی او کې نام ورکې لایتي جنت ګل دی. انسانانو کې چې له سبي شینده په درې چتې ګل زما زما یقین دی. یو ورځ دربند ته راغله رحمت خیله او یو څو تنه پکې و جبار خیل مساخیل چا کار نشي خلاصولی به جوړې په مړه ګېډه خوړلی په خولې یو وایي پړه کې به یې بلا او داسې خلک پردي کار ته ورځي سلام. ګرانو اوریدونکو د کیسټ دویمه قاعده به تاسو ته فردوس سلیمان سره خوا کې یوس خان تلیول خان میوزک سینټر کې د تور خان سره میلاویږي. منشي خان محمد خان سپیشل فرمایش کړی کراچي لی مارکیټ افغان نظم سالار خان اکبر خان ایوس خان اوسېدونکی چې د غرشا یو عادت پر ښکاره پکې د خرشي نه یې موږ ته سپینه ویله نه هغو ته او ایران پاتې شم د دې خلکو مغزو ته. نه پوهېږي په قانون د ډزبندیو او د ډزبند ټوپکې راکه پتون دی نه ګنټه او نه پکې دوه ګنټې مولته او خپل ټوپکې موږ ته راکړه امانت. دی روانو چې موږ ډزه کړه شروع او داسې نوی قانون کې خود منظرو دغه ډزه موږ وکړه د قاره او دا جرګه راته معلومه شوه بېکاره.
شواله ګرمه څه کسان دي اوس کته نشي د شرمه څه کسان د چناري څه بریدمنۍ وه او بریدمنۍ کې د غزۍ په کورنۍ وه غشي غشي چې مېلمه ورشي پردي بزیران لشي یو کلا ده چې دا وسترګې ړنده وه او کور تېر شو غنم شاته اراده وه مولانا دوست محمد رحیم جان تیرا چاپیر شو اور تخکاری د شندانو من کی گیر شو او معلومات چې جوشي امانو لاته دغه وخت کې ایره لاړه د سرونو اخري خان ورته د بل چا په کورونو چې نرتوب کړی نه وي د پیړیو نه او هغه کس نه حسابېږي د سړونه دغه ورځ باندې راغلی عبید خانو او ملاتړ کې ورسره څوارلس کسانو دغه شپه شه مېلمانه په نظر ګلاب او مردکي به د یو بل څه جنګېدل چغه وکړه ناګهانه او چې خلطه شلو زمونږ د قلانه عبید خان ویل خورې ما وخه ټیټه کي او اسم سال نه خوره غوږونه په کوټه کې
ماني ستاسي قرباني بنا لري غرزو او نبسوكو كاني منغا باني دزو خبر دی کم یارا شپشتی رسا دراغ بیت خان او پا وجرکی جرگک زایر خان مدد بندا اور راتو شوی پسپین کی تنگی مومندو زراغلیم چی بودن دوا جان او زهر خانه دا بوستاس انسان زادا او چې سورج دې د بل غواړي خو خستا ده زهر خان د عابد خان نشو خوشاله نشو خوشاله او چې پینځه ورځې ډز باندې را کماله عابد خان علی حاجي صاحب دوا جانا او چې ډز باندې مکمل کمیره باندې کی تنگی را ټول دي پښتانه ماتل مکه پاسېږه په تلوار او دا خو شو چې اوس خلاص کو هغه کار که حلالو عابد خانه که زخکارم در تخپلا او دغه کار نمدی کار خلاص کاول
که بندوبست د سپین کې د تنګې کار نشته دی باکای او خدای د پاره چې دا غم کراله پاک که مجبورا او ظاهر خان له واپس راځي ضرورو دوباره چې کله راغی عبید خان او مکمل واک ورله ورکړه ظاهر خان په قدر او په عزت او عبید خان ډېر خوشحاله که رسخته چا به دا خبره وکړه ظاهر خان ته او خم ونه که واکم ورکه عبید خان ته ناپوهي در باندې دومره غلبه ده او پشت پشته د هغو خلکو جنبه ده عبید خان به ستاسې داسې فیصله کړي او خپل پټی به د نه بل ته حواله کړي کړه دی دوباره پیدا پیدا چې مې سیند ته کې ګزاره چې وزګار شو د سپین کې تنګي د کاره او بیا سړي خواته راستون شو برخورداره موقع ته ورغله یارانو او قربانېږم د دغسې مشرانو عجیبه پوښتنه شته ده په جهان کې او مطلب دا چې سوچ وکړه په ګریوان کې وکم غلطه او پکلاته به بیسویم په قیامت حق به وایم د چا نه لرم او توکه توکه مستاخي لیک راجمه خپل تقریر چا به سم که و څوک شو پکې ګاګیرو عبید خان علی چې واري مساخلو او چې
چې د سیر مې نسیزل غواړي په تیلو تاسې ټولو ته خشته دی معلومات او بې غیرت خدای دې تاسې کې میرات په ظالم باندې به غږ وکړئ د پړو او چې په منځ کې د ولس پاتې شي خړه یا به زه ووایم چې دا دی ملامته او چې بیا ناستې داسې خړې سترګې کته مساخیل ویلې منګه خبرداري او حق ویل را پکې نشته طرفداري وکه فیصله او د مېلمه تانه نه کېږي ګیله عبید خان زما داسې فیصله ده او ګرانه نه ده د اسانه معامله ده ظاهر خان دے اچھا چی دعوی ککری چان اچھا چی دعوی کچاکری نسخان دے بخش جمال پا دی خبر بانے پڑ دے او که جون دی خود ما پنس کی مړ دی د حق به یې څوک پل نه کي په زوره او خبر دا وي چې دی کیني په خپل کوره عبید خان خو پرشتنی عبید خان ده او یوی دین یوی مذهب یوی ایمان ده ایوستان و یا پرل پا عبید خان شاه اور نظر ټنګ سری ملکان شاه ایوسان و یا پرل پابت خان شاه او تی قربان دا ټنګ سری ملکان شاه زما خسته خسته سب خیلونو اومگی پتیلونو بستر در نپزور اخلی سورجی پس بدر نخورا زما خسته خسته سب خیلونو کناچی اومگی پتیلونو دشمن دفتر در نپزور اخلی سورجی پس بدر نخورا رانوین کو سفر تور شیرا دکان پتایال ساتي دا کدر دکان کا چودو سلیما پاکی اوم نمبر دکان یس خان تجول خان میوزک سینٹر دکتور خان سره پتا ستنی لاوی یا قربان زما صاحب خیلونه یخ شوي دي
چې ته په واورو کې ښخ شوي دي یا دې پوټک کې دې ایړې واچوي یا دې لاسونو ته بنګړي او بنګړي خدا ګیرې صفا کوي نو سرونه پرېږدئ لاړ شئ پنجاب ته دا کورونه پرېږدئ دا د پښتو د عزت وطن دی دا د حیا او د غیرت وطن غیرت وطن دی ولي چې خپه نشي په ناموس باندې څکې په دغسې د اوس باندې سکه میراث د نه د ورور اخلي څه ورځې پس بدر نه خوراک زما ښایسته ښایسته صاحب خېل ورونو ولا چې ومږي په تېل ورونو په زور اخلي سموده پس بدر نه خوراک کراچۍ کې بالي مارکیټ پچر روډ افغان نیوز سینټر کې د سالار خان او اکبر خان سره تاسو په لمبري دکان کې ملاويږي سپیشل فرمایش دوست محمد خان امان الله خان شوکت خان احمد خان او جمشید خان سب خیلو خواندو کې ایمان نشته دی دوی کې نیوای نور خاوندان نشته دی چې په کاوه کې د تزار واچوي ستاسو په ځای دي زمینداره ولي سب خیلو خواندو چې ستوماله نه شي په دې وینا خفه زمانه نه شي د دوی نه ښه سړي به نور پیدا شي ستاسو عزت به کوره کوره دلته دا دیش لکه ماجر راغلی زنانه نه دي دا ټول نن راغلي د ټکلي په ځای به شکور اخلي څه ورځې پس زما ښایسته ښایسته صاحب خېل ورونو کونه چې ومږي په تېل ورونو دښمن د پردنه په زور اخلي څه ورځې پس بدر نه خور اخلي په کورونو کې وسله مه ساتئ دا د نرانو مساله مه ساتئ نغدې پیسې تیمې ملاله ورکئ کارتوس جوشي امان الله ورکي زر 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 تکړه صاحب خېل د دنیا تلي دي اوس دې پراته د خاورو تلي دي دا اوسني په المارو کې ناستي څوک د چرګانو په کارو کې ناستي ولي نن د شمشیر دوست محمد خان اوچت کو د په سخا او په تاوان اوچت کو د ماما ولي للمنور اخلي څه ورځې پس زما ښایسته ښایسته صاحب خېل ورونو کونه چې راکړي په تېل ورونو د ماما ولي للمنور اخلي څه ورځې پس بدر نه خور اخلي څوک مې د ملک اور کولی نشي ما د سړي خوانه شړلی نشي هر څوک چې داسې هر څوک چې موږ ته منصوبې جوړوي په ځان بسرې د اور لمبې جوړوي ولي که زه بیا ورک شومه شمشیر شته دی د خپله سره پکې تېر شته دی د نورو خویندو مې بیړی کړی دی د نورو خویندو مې زړی کړی دی په لنګېدو کې یې بیړی کړی ما بیړی کړی دی ولي زه د انصاف په کنډه تول کومه خپل او پردی ورپکې ټول کومه د دوست محمد خبره سور اخلي څه ورځې پس زما ښایسته ښایسته صاحب خېل ورونو کونه چې ومږي په تېل ورونو د دردنه په زور اخلي څه ورځې پس بدر نه خور اخلي زما ښایسته ښایسته صاحب خېل ورونو کونه چې ومږي په تېل ورونو دښمن دفتر دنه په زور اخلي څه ورځې پس بدر نه خور زما ښایسته ښایسته صاحب خېل ورونو کونه چې ومږي په تېل ورونو دښمن دفتر دنه په زور اخلي څه ورځې پس بدر نه خور اخلي
من خان کا بیا می په حلال کا بیا می په حلال